ماجبین قزلباش په 1958 میلادي کال کې پیدا شوی و. پلار یې قزلباش امداد علي خان او مور یې بیګم حشمت ارا نومیږي. دوی د ایران نه پېښور ته تللي او هلته بیا مې شوي وو. ماجبین د پېښور د رسالدار په کوڅه کې زیږېدلي او نوم یې ورته سوریا کېښودلی و. ماجبین قزلباش د پېښور په فاروډ های سکول کې تر 9 ټولګي پورې زده کړې کړي. په 15 کلنۍ کې د حکیم الله خان ورکزي سره یې ژوند شریک کړلو او هغه سره یې واده وکړو. حکیم الله خان ته به یې ملګرو ایمل خان هم ویلې. ماجبین لا ماشومه وه چې د سندرو سره یې شوق و. بې له سندرو ویلو یې کوم بل شوق نه لرلو. د نوموړې اولنۍ سندره چې پېښور ریډیو ته یې په ژوندۍ بڼه ویلې وه دا و چې سپین سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه. له هغې ورځې تر اوسه یې له 1200 نه زیاتې سندرې ویلي او اخري سندره د مجید الله خلیل دا کلام دی چې د مینې اور کې ستا د پت کیسه. ماجبین قزلباش په 7 ژبو سندرې ویلې شوي چې له پښتو نه علاوه ورکې فارسي، اردو، هندکو، سرایکي، سندي او بلوچي هم شامله وه. ماجبین قزلباش نه 3 اولادونه پاتې شول چې 2 زامن او یوه یې لور وه. لور یې په رنګ کې کټ مټ مور ته تللې او په لیدو یې د ماجبین د ځوانۍ تصویر سړي ته مخ ته ودرېږي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې ماجبین قزلباش د پېښور په لیډریډنګ هسپتال کې وفات شوه.